دا هیواد دامن کو دا هیواد دامن کو وطن پشایست دی لکستوری د اسمان جنت افغانستان دی جنت افغانستان. دا سیالي د فراه ولایت شیخ ابونصر فرایي تر سرلیک لاندې د RHRO موسسې په مالي ملاتړ 9 لوبډلې پکښې ګډون لري او څه کم یوه میاشت به وخت ونیسي. 10 اوریزه بڼه به ترسره کېږي او دې سیالیو موخه مو د لوبغاړو چمتووالی دی. د فراه ولایت 2025 کال انټرکلب سیالي انټرکلب سیالي د فراه ولایت رسمي رجستر سیالي دی چې په کال کې یو ځل ترسره کېږي. په دې وروستیو کې د فرایي ځوانانو او لوبغاړو شوق او جذبه د کرکټ لوبې سره ډېره نهایت زیاته شوې ده. تقریبا د تېرو 3 میاشتو راهیسې دلته 10 لوبډلې مو زیاتې کړي دي په مرکز کې. د دې بر علاوه په ولسوالیو کې موږ دوه رجستر رسمي لوبډلې لرو. د مرکز بر علاوه په لیرې اطراف او سیمو کې موږ د کرکټ لوبډلې تشکیل کړي او په دې وروستیو کې خورا ډېر پرمختګ کړی دی. ټول ټال 19 لوبډلې ته شمېر اوچت شوی دی او لوبغاړو ته مو مینوالو ته مو همدا غوښتنه ده چې زموږ سیالي د نږدې ننداره کړي او لوبغاړي په سي چاپېریال کې خپل لوبې ترسره کړي د امریت تر نظارت لاندې او تر څار لاندې. کرکټ یو ډېره ښه لوبه ده، ډېر مینوال لري او هر ځوان اوس کولی شي چې په یو خاصه توګه دی کرکټ غوره کړي او ولوبېږي. که یو ځوان بیکاره سي دی کولی شي چې نشهیي توکو خواته بېلارې او نور کارونه وکړي. موږ اول چې ستونزه لرو د ګراونډ ده، په صحیح توګه میدان نه لرو. اوس بیا هم د امریت د خواته موږ ته دوم گراوند یعنی میدان جوړ شوی دی، بیا هم د میدان ستونزه لرو. خیلی احساس خوب و احساس خوشحالی داره و جای افتخاره که در تورنمنت شیخ ابونصر فرایی به عنوان یک بازیکن بازی می‌کنیم. این مسابقات که خیلی یک مسابقات خوبیه، بخصوص تقریبا در حدود 1 ماه بعد چیز و کم مسابقات بوست لیگ که در ازی جوانان میتونن در ازی مسابقات یا این تورنمنت درخشش خوب داشته باشه. جای خیلی افتخاره که بازیکنان از ولایت فراه بره با او بازیکن‌ها بازی کنه. چانس بزرگ یا عالی خوب از نا چیه اینه که از این تورنمنت باید پرفورمنس خوب بکنه.